د ملک د نورو برخو په رنګ په خیبر پښتونخوا کې هم کروندګر وای د یوریا او ډي اي پي سرو د بحران سره مخ یو او د زیاتو بیو له امله کروندګر په یوریا سرو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. اختر منیر چې د سلورو جریبو د غنمو کروندګر دی او د کسان کارت د لارې ورته 2 بورې یوریا سره ترلاسه شوې ده. وای دغه سره د پټي په حساب سره ډیره کم ده او باید چې حکومت ته دغه شره زیاته کړي. زمونږ چې سلور جربه پټېره د غنمو او 15 جربه بیرسټاورو پټېره ما ته کم سے کم د لاسو بوجو غنمو لپاره ضرورت بوجي دوه راکړي کم سے کم سټاورو لپاره چې لګم خاور لګي لس بوجي غیلم لګي ان پی کې نیټروپاس او ډي پی او قیمتونه دونه بڑاو دي چې زمونږ بار د اغستو قابل هم نه. اوزنی کروندګر وای چې د یوریا سره د یوې بورې سرکاري نرخ 1300 روپے دی او د خپل پټي د پیداوار خکولو لپاره دوی په تور مارکیټ کې 5500 روپے بورې اغستلو مجبور دي. خو ولی الله نومه کروندګر ګیلمن دی او وای چې د دوی د فصلونو په ذریعہ د قوم خېګړه کیږي نو باید چې حکومت دې دوی سره د خور سرو په مد کې مرسته وکړي. نو دا بوجه مال په 2600 روپے باندې راکړي خو نور زما د وارینه بار ون دلته زرا غلی ما او زما د بوجه خوري ته ضرورت دی او راکې د علاوه دی چې 2 بوجه درکونو په 2 بوجو کار نه کیږي هغه شان په پیداوار زمين کم کیږي بس ټول ملک ته د ځان له یوازې نه کارم دی له جربه غنم زه نشم خوړی دا زه قوم د فارزه به زما کم از کم 15 من غنم بلګي دا چې زه خوره دي ته واچم دا به 200 من غنم وکي نو دا 200 من غنم به زه عوامو ته ورکم. څېړنه کې معلومه شوې ده چې په پښتونخوا کې د یوریا 50 کیلوګرام بورې بیا د 1300 نه 3000 روپو ته رسیدلې ده او د ډي اي پي سره بیا د 4000 روپو نه 9000 روپو ته رسیدلې ده. خو د زراعتو چارواکي سلمان وای دوی به دغه زیاتو بیو په ځای دکاندارو په ضد کاروایی کوي او کروندګرو ته به د سرکاري ټاکلې شوی نرخ مطابق یوریا او ډي اي پي ورکوي. 5600 فارمرز چې کوم دی کسان کارت په ترو رجسټرډ شوی دي او نورم د گیای دا رجسټرډ کیږي او هغه ته چې کوم دی دا ان شاء الله چې د 300 رجسټرډ فارمرز دي دې ته کوشش کوي دا ان شاء الله دې ته موږ چې کوم یوریا فرټیلایزر اویلیبل کوو دې ته ملاویږي دا موږ دا دې نه پسم نور بیگز را روان دي ان شاء الله او دې کې به یوم نه پاتې کیږي. د روان کال د جنوري په 4مه نیټه د سېنات د خوراک قائمه کمیټې ته ویل شوی و چې د جون نه تر جولای پورې د یوریا کارخانو ته ګیس نو ورکړی شوی چې له عمله 2 لک ټنه د یوریا سره پیداوار کم شوی او د مارچ په میاشت کې به مرکزی حکومت 88 لک ټنه یوریا شتون باوري کړي. ملک وقاص وایس اف امریکا D1 نیوز 400.